یو کس دا مسله بیانوله په یو مجلس کې چې دا خلک چې علالي کوي څاروي علالي په دې نیت چې دا وي زه د شکر په نیت علالوم د الله شکر ادا کوم چې الله دا نعمت راکو او یا مصیبت پې لرې کوي چې دې دله الله ما د مصیبتونو نه وساتي یا یو مصیبت راغلی دی چې الله پې هغه اوچت کړي دا نه دي جایز. نو سوال زما دا دی چې دې سړي دا خبره غلط ده او که صحیح ده. جواب د مسلې هغه دا دی چې که چاته الله نعمت ورکړي کور مزدوري بل څه ډېر روغ صحت او دې راولګي یو حلالو کې یو څاروی حلال کې بطور د شکرانی د جایز دی. یا لکه کله داسې وشي چې ماشوم قرآن ختم کی یا یو سړی چې ډېر وخت غایب نه و راغی اکثر زموږ دا خلک چې ته کور مور جوړ کي پای کې پروګرام وکړي سوال به دوی نه ده وکړو چې ولې کې وایي زه د الله شکر ادا کوم چې الله دا نعمت ماله راکړو نو جایز دی ځکه چې د الله د شکر ادا کولو طریقه یو دا ده چې ته د هغه بندګي وکړي. دا خبره خو موږ ذکر کړي شکر یوازې په ژبه نه دی شکر په ژبه په زړه په اندامونو دی. نو په اندامونو به ته د الله بندګي کې نو د الله بندګي یو دام ده چې ته د هغه په نوم باندې وینه تویږي یو څاروی حلال کړي. بلکې دې باب کې یو روایت هم د امام بیهقي راوړی د عبدالله بن عمر نه دا ډېر عجیبه روایت دی. عبدالله بن عمر وایي د خپل پلار په باره کې عمر رضی الله عنه په باره کې وایي تعلم عمر البقرة في 12 سنة. عمر بن خطاب رضی الله عنه سوره بقره په 12 کالو کې زده کړې وه 12 کالو کې. څه خیال دی زموږ نه ذهن کمزوری و که نه ولې 12 کاله به ولي عمل کې به راوست یادول ازده کول تفسیر وضاحت عمل 12 کاله به کې تېر شي وایي چې کله ختم کو فلما ختمها نحر جزورا نو چې کله سوره بقره ختم کړه نو اوښان یې حلال کړي خوشحالۍ کې څه جل کړو اوښان حلال کړي. نو داسې موقع باندې په دې نیت چې د الله شکر ادا کوم او د الله دپاره حلالوم دا جایز دی. راځو دې بلې مسلې له چې حلالوم یې د الله په نوم خو په دې چې الله رانه مصیبت لرې کړي. څوک دی تاسو دومره جاکه جوړه کړی چې سار څه دویمه دا چې حلالوم یې د الله په نوم خو د دې دپاره چې مصیبتونو نه بچ شم نو دې ته بدعت ویلی کېږي. اشاره به چې څنګه بدعت شو ګوره دا خبره یاده کړه که ته په طور د شکر د الله حلالۍ ته څوک څه نه وایي چې زه د الله شکر ادا کوم خو که ته دې دپاره صرف حلالۍ چې الله پې ما د مصیبتونو نه وساتي نو دا نه دي روا. ولې که ته دا حلال کړې او که ته حلال نه کړې که نه ستا په تقدیر کې چې رب العالمین څه لیکلي هغه تا ته در راشي. بله مسله موږ چې عبادت کوو موږ د الله د راضي کولو دپاره یې کوو یوازې دې دپاره نه کوو چې الله موږ د غم نه او د مصیبت نه وساتي. د لږو خلکو نو د ډېرو خلکو عبادات هغه داسې لالچي غوندې کېږي. صحیح ده که انسان دا نیت ساتي په زړه کې چې الله ما د غمونو او مصیبتونو وساتي هېڅ خبره نه ده خو بنیادي مقصد به د الله د بندګۍ کولو هغه دی چې زه الله راضي کوم. دا به بنیادي مقصد وي چې زه الله راضي کوم. نو دی به څاروی حلال کړي که اوس کور یې جوړ کړو څاروی حلال کړو چې الله موږ د بد نظر نه وساتي. ته د الله بندګي کوه او سوال کوه الله ته وایه الله ما د بد نظر نه وساته. دا څاروی چې ما حلال کړو دا د دې دپاره چې د الله شکر ادا کوم او چې الله ماله په دې اجر راکړي. تا عبادت وکړو که د دې عبادت ته برکت به رب العالمین تا ساتي.
نو خاص دی له یو حلاله کول او په دغه نیت یې کول دا نه دي ثابت نه د رسول صلی الله علیه وسلم نه نه د سلف صالحینو نه د دې نه ځان ساتل پکار دي بلکې بس خلک خو د پیریانو دپاره حلالوي دا خو به شرک کې راځي وایي دا چې حلاله کړي او دا وینه توی کړي که نه نو د دې علاقې پیریان بیا چاته څه نه وایي دا د بعضو خلکو عقیده ده او دا خو شرک کې راځي ځکه چې د الله په نوم حلال نه شو د پیریانو په نوم وینه توی کړه دا بیا د شرک په زمره کې راځي والله اعلم